قدرمنو دوستانو سلامونه نیکې هیلې مې منئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وئ او د صحت په کالیو پټ وئ. قدرمنو دوستانو زه په دیګ باندې اخته وم. انډیوالانو غږ راوکړو چې زر که خپرونه شروع شوې ده له خیر سره دوستان خبر که. قدرمنو دوستانو دا خپرونه ښه پوهېږم خو نه پوهېږم مونږ انډیوالان بیا حاضر شوي دي ستاسو ته په زړه پورې ښایسته خبرونه وغیره وغیره مشاعره درته وړاندې کړي د تلویزیون او د راډیو د لارې واورئ ویې ګورئ خوند ترې واخلئ. قدرمنو دوستانو تاسو خپرونه وګورئ او خطرناک خبرونه وګورئ. زه به لاړ شم دیګ به تیار کړم له خیر سره. رنگین او بیرنگه خبرونه. Hallo, ma Pushkin, Mama, ich bin nicht Hypopo, Lipova, Gulzendai Pushkin, Gugos Television Pushkin, Momushki Papanan, Iski Moshini, Golbashrecha. دای داسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ګلزنډا یم که خیر وي. ترجمان مې ګل بشر خان دی. دغه یوه داسې ژبه تونده وي فلیپینۍ ژبه ورته وایي که ترکۍ ژبه ورته وایي. خو دای داسې وایي چې که په وپوهېدی یوره ښه که په ونه پوهېدی نشته په اخباري کا ډېره پایده. Shipopana, Uchiki, Kupunulu, Ichpo, Mabiki, Kinisulusima, Ushumini, Populishi, Subzemonde, Pon Capuccini, Pupudulu, Puchini, Capo, Haha, Ushinka, Puhupiti, Ini Pupu, Upani, Shiki, Kuhu. دای داسې وایي چې که خیر وي دای سبزی منډي چې دوی دغه نوې منډي چې جوړه شوې د مخته د خلک د بانجان پیزونه لیګون سره ایښي وي دغه نالیار باندې وي هغه نالیار باندې وي. دای داسې وایي چې دا لیار ده دا خلک خلوصه کو هغه سبزی کوم مسؤلین چې دي هغه ځونونه په ستړي کړي دي چې وسړی دی منډۍ یې لیار خلوصه کوي نه نه د قانونه ډېر جوړ دي نه ناروشی خو دی لیار نه خلوصوي. دای داسې وایي چې ښاروالۍ نه هغې مسؤلینه چارواکې نه مې هیله دغه دو چې دا ټاپری دي ځینه لره کو که لری نه کړی دا بانجان چې چا ځنه یې وړل. Kuskumi papululiti, muski hanku ponishi, mama haulubit kalichiku, ushimare, o ima pukola pushkinimi, pushulu pu apinishi, funki mon apashakumku. دای داسې وایي چې که خیر وي دا معرف کا زنه زنه ستونزه شته زنه یې ښه کورینه کړي. دای داسې وایي چې دا کتابونه که خیر وي کله چې د امتحانونه تېر شي د چوټۍ په ټیم کې ده کتابونه ویر کو چې کول ته بیا که خیر دوی مطالعه کړي وي لټکې مزغی په خولو شي. بل د دا کساب که وکړه چې که خیر د شخصي لسې په دا ژمي کې چوټي نه وي خو به که خیر میږ دغه کین دولتي مکتبونه چې دي یې ده به مزغه خروب وي چې دغه په ژمي کې چوټۍ ورکوي یا به که خیر وي دا شخصي لسې مزغه خروب وي ځکه که چېرې شخصي لسه ښه وي نه د دولتي وله چوټي ورکوي که چېرې دولتي ښه وي نه د شخصي که خیر وي وله په دا سوړه کې چې ویړ کې ویړ کې ځن یې ګړابېږي نه بخارۍ وې تلګوي. دای داسې وایي چې میږ چې څومره نظارت وکړي دی که خیر وي مقصد دغه دی د ژمي کې چې په ویړ کې سبا کې ای چې ای ژمي تعمیر یې برق پیسې د ویړ کې نه وخول هیله هم دغه دی چې دی به د ژمي کې رخصتي ورکړو چې لټ کې د مزغه یې فرش شي. Shukupopani i pinkishkupkaka, ushinimul kiruhtun hiskalmishkumo pusili, uhukyutu, uhupinka pulidi punashkin kai pinkyukursi, ulushkimani pushuvala. پشه نشته کې دای داسې وایي چې که خیر وي ملکي روغتون نن سبا ښه شوی دی. ځنه ځنه خلک ته دویه ورکوي پرمختګ یې کړی خو ځنه ډاکټرون اردرېمې په وخت ده ځنه که خیر وي بازورکۍ دخانه جوړه کړې دي چې تلپین پسونه که هسې نر درېمې چې وزری نه وي. دای داسې وایي چې د څرګه پرمختګ یې چې کړی دغه رقم ته د دوام ورکړو که چېرې په څټ کې روغلل دغه که خیر وي خدمات یې ونه کوي میږ که خیر وي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم به بیا اسمونو په وپړه کوي دی به که خیر وي خلکو ته وښایي چې دا خدمات کو دی نه کو. Simpaku hushi, Gulzendai Pushkin Kapuli, Gulbasrekhan Pun Muskil ke Khus Television Pushkini Lubapa, Peplulu Pushunu, Flu, Keshkini, Sharkhur Komo. شانګو چاپو واشه چاپو ته ور درې باندې را
قدرمنه یادونه مې مخکې ونه کړه که خیر وي میکس را یول ماش تا خو لټ کې انتظار هغه څه وي زه نه خلکو ته یای چې بریک دی زه نه ورته یای چې لږ دماتو ادامه نه څرته میږي ول ما لري که خیر وي چې کسوب دی دس را به میږي و مرکه لري چې دی څه ویایي خلکو غوښتنه څه دی چېرته څه بای میکس را پوته شي قدرمنه که خیر وي توسه انتظار به کړی وي سره په غوساوي لګي در داسه مخ ته که اوس د ګل مولمه کړی دی که خیر وي کاسوب دی دنه به میږ دا پوښتنه کي چې توسه دا غوښه چېرته کیمځینه د مول روورئ دغه غوښه څرګ دو وزیه دو غوایینه دو مخینه دو څه رقم ته دو که خیر وي میږ به دنه پوښتنه کي اوس د ګوله که خیر وي اول خو تو ته ښه راغلاست وایم چې روغلې ځکه ولته غوښه خلک غوښته خو تو بیا زونر ورسوه مننه دې نه کم چې میږ مې ستا زیر شوې ډیره مننه کوم او تاسو نه مننه او دوستانو نه مننه چې تلویزیون ته ناستي رادیو ته ناستي زما خبرې اوري او مخامخ مې ګوري چې وخت هم راکړو او په خپله وظیفه په خپل کاروبار باندې رڼا درته واچوم له خیر سره مننه کومه اوس د ګوله که خیر وي زنه خلک داسې شکایت کو چې کله دغه یو 2 کیلو غوښه څیږدنه وغوړي چې موته غوښه روکه هغه ریغ ځینه که خیر په چوړه شړاپ ونه جګ کوي ولته په میز نه یا په تله کې نه داسې اوس دا یا مردوړه غونته غوښه ایښي وي آپ کې چا وایي دا کیسه حقیقت لري که درویغ دي وله ننصر صاحب مرداره خو نه ده خو دا خبره شته چې خامخا په تله کې لږ څه مشکل پکې وي ځکه چې هغه مونږ ته وازده راپاتې شي یا داسې پرونۍ غوښه راپاتې شي نو مونږ یې چیرې ویشو همالته تله کې لږه ورته اچوو دا حقیقت شته خو کم بیخي کم زره مننه کومه قدرمنه څه خو د کیسه وربده دای داسې ویایي چې که خیر وي حکیمه غوښه چې میږ پرې کړي او ولته په میز نه وتري میز نه وله بله غوښه یا په تله کې وي یا نراب کې ور وچوي دې ته تو څه متوجه وای اوس د ګل هر څه مې وې بله پوښتنه ته د کله چې د خلکو ملینه کلینه د تروري هغه لول کړي وي دغه یا چې توسه وخولی دغه څرګه توسه ته پاته لګي چې مردور دی یا لول دی دغه کې توسه ګاټه ته ونڅمره دی ولا مردار علال پته خو نه راته لګي خو دا پته لګي چې لاله کړي دلته یې راوړي په مونږ باندې خرڅوي او مونږ مجبور یو چې تر وایخلو ته وایه څنګه دا څرګه ځکه چې یو غوی اخلو په 8000 1 لک 8000 داسې اخلو که نه نو دغه د کلي نه غوا چې راوړي په 5000 4000 6000 روپۍ نو په روپۍ کې روپۍ نه په روپۍ کې وایم 20 روپۍ راته پاتې کېږي لیوانیان یو چې نه اخلو قدرمنه زه څه نه وایم کسوف خپله لګیا دی چې میږي وخولي موږ ته پاته نه لګېږي چې دا لوله روړه که مردوړه روړه خو ورانینه یې کړي وي ښه ښکلې غوښه یې لرنه برېښي خو ښه پرېمونه میږ څه سره خوري خدای دی خان د ولګوي ورته دوري یې کې قدرمنه یوه بله پوښتنه بدنه وکړمه په دغه غوښه که چې د توسه یې خرڅوئ په دغه د سیتامینه یې شرولۍ نه کومه مسؤل چارواکي چې دي دغه نه ټپه کېږي کسې یې چې توسه د غوښه ښادو که به کورادو ټپه چېرته دی ټپه خو لا په ځای پرېږده په هغه غوښه باندې ټپه چا لګولي چې راوړي یې مونږ ته په خوست ښار کې ټراکټور یې رابر کړی فقط غوا یې لاله کړي او مونږ یې له خیر سره څرمن تر واړو په باندې چا ټپه لګولي چې زما په غوایي باندې ټپه لګوي چې کړی مې وي خو دا شای لږ در داسې که سترګو سره په وکوږي خو ټپې چېرته دي ټپې ولې په ولګې وله زه څه غل درته ښکارم که څنګه نه ته خو غال نه یې ځکه خدای دې دا غال نه کوي ځکه چې غوښه خو چې څیک ته تروري خو ته یې خرڅوې نه راته ته څه پته لګېږي مننه دې نه کومه یوه بله پوښتنه کوم چې په تو پرې به ارتباط ولري که نه به در پرې ولري دا ځینې خلک بخمال ورته یایي ځینې خلک لری ورته یایي نه لری خو چې که خیر وي کله چې موله لول کې داسې نری وي دغه توسې خو چې خرڅوئ داسې پړسېدلې وي که ډبالې دا کوم رقم لري دي ای وروره وایم چې سپینه خبره را باندې کوي سهار د کور نه هر نفر چې وځي ګټه کوي مونږ هم ګټه کوو که مامور دی که پولیس دی که اسکر دی که وغیره دی که دکاندار دی که ډریور دی او که مزدور دی وځي ګټه کوي مونږ هم ګټه کوو دا بخمل ورته وایي دا دغسې کو چې غوا حلاله کو او له خیر سره بس دغه لرې له خیر سره اوبو ته واچو
او چې اوبو ته یې واچو 4-5 ورځې هملته پروت یي که نه اوس خو سړه ده نه خرابېږي نو بس چې راوباسو 10 منه بخمل 500 منو ته رسېدلی د خیر سره یاره بالکل کسان دو چې ګاټه طریقه ده ور وښایله زړه خو مې داسې غوړي چې داسې ستاینلیک در کم داسې چې د خلک چې وویني چې یعنې داسې اوس د ګل ته یې داسې ستاینلیک ور کړی چې د دمره وخت کې ده چې که خیر وي چا نه پوښتنه از نه کړې ده ته نه یې الولی مردوړه پته لګېږي نه چا په دانده ونیوه چې که خیر وي دا 2 کیلو غوښه کاته مردوړه ور چوې یعنې تو ته که خیر وي ستاینلیک یو لګېږي والا پوه نه شو فکر کوم ښه کار مې کړی والا ښه وظیفه مې اجرا کړې ښې حلالې پیسې مې ګټې ستاینلیک راکوي ستاینلیک راکوي په ستایلو باندې یاره وایم چې نر یې نر ستاینلیک خو ودروه غونډه زه د تر نسم که خیر که نه راڅیک نه وي خپل شعرون خو درته کښېنوم چې یو ښه ستاینلیک تو ته در کړي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ میز یې د غیزې پېراوه بیا چې زه د داسې یوې بله اوس د تو څه ته حاضرېږم یغه پېرم په لویه مهربانه خدای سپارم مننه وایي چې زړه چې مایان شي نه په تیر دی نه په سپین دی نه په شین دی نه په سپین دی نه په غنم رنګ دی نه په براق دی نه په خړ دی نه په تیر دی نه خو ته کسه نه مو د غره په سر خیمې ویل یې دینه شاعر زه په جذبه شوم مو چې ته نشي د قرآن به نه وي ویل یې مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي موږ شعرون بیا رغولي دي دا یو نوی نوښت یې ورته پکې جوړ کړی و شاعر ورته لیکلی و ما نه را خلب که ودرېدمو چې داسې نه وي چې داسې جذبه شمه چې پاونه شمه مننه کوم شعرون رغولي دي که خیر په دلی دلی شیرینه و سره دي لټکي سوړه نیولي دي کمباله وړکې بخارۍ خو واز شتان هلک د کمباله تنده وچوئ په مشاعره پایل د تکي د مشاعره په داوال سر کې میږي تکړه شاعر لري مخکینی سرادو یا خلک په زړه کې ځي لري دا چې د مشاعره کې نه وي بل اورځي و میسج ورته کړی و چې دای په مشاعره کې نه وي چې توپ کوي نه غوښینه دنده متاومه وشه ما غا کور کړم مو چې غوښینه چې سره متاوي دا شاعر بر غوړم یې دغه شاعر نوم ده که خیر ګلزندای صاحب ګل بس رخان السلام علیکم جوړیه شاید تکړه چې ژوندای مې ګلزندای صاحب بل ورځ د چا صفات ورته کوم و چې خو خدا خو د ژوندای لره غونډه شاعرونه په اجازات چې رشوت خوره چې خوري رشوت راوې غني رشوت خوره چې خوري رشوت راوې غني او خولي ارزښت شي جوات راوې او دا ظاهري ګاټه کسي چې لوټي راویني دا ظاهري ګاټه کسي چې لوټي راویني په سترګې شوي نه قیامت راوې غني او وړ عالم کې رشوت خور خلک جوات پیژني وړ عالم کې رشوت خور خلک جوات پیژني کا کړ وی خپل په مصیبت راوي غاړي او چې دا سهار وخت دی هر چا نه رشوت خولي چې دا سهار وخت دی هر چا نه رشوت خولي ورک به شي ارزښت شي عزت راوي غاړي او پښتون افغان خو خیانت رشوت خو نه پیژندل او پښتون افغان خو خیانت رشوت خو نه پیژندل نن خو بلچا کړل په عادت راوې غاڼي او ګلزنده یو لاک وکایواري پېوي ګلزنده یو لاک وکایواري پېوي حلولي وی په مشکات راوې دا مولا چا دا سوچ کوستره کړی وازه کمه وتاوالي کا شوټه کړی ویایي چې مخو دروغ ګڼله مخو دروغ ګڼله
تیر بیټي لا وانګ نیولې دي نه مننه کومه ګلزنډي صاحب نه ډېره مننه کومه د رشوتخورم ډېر وخت سره پر یخی دی ځکه چې نه خدای خفه کېږي نه میږي پرېږدي نه وشه بله ورځ مې شعرونو ته وویل چې نره غراز ما پوهیی که بیا غراز پوهیی میږ تو سه بیا اول که خیر وي رشپات نه به میږه پایل کې بیا به په دغه راز وایي ځکه چې ښه په سترګې سره ویني د زنه خو په جوات ته درته یایي چې که پیسې روکوې روی که کني که ساندو که دا کور درته واکم نه څرګې کې که ریپی ورکوې خو په رشپات کې روغلکانۍ ورکوې کور د نشي بس خو خدای ته په میږ ورحمېږي یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یوه پیره څیک نه دلدله بله ورځ که خیر ونی بیخ نه ختلی وې چارته وویل چې تو څه شاعر دلن دل تیر شو میږي که خیر مکمل بوخته به کړی خبر به په وکړې یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلی صاحب شعر در ګلبشرخان ورونه السلام علیکم وعلیکم السلام چې چلی صاحب ښه یې جوړ چې چلی صاحب له ګزاره سره کوي هغه بله ورځ یې ورته وویل چې لږ یې سختي کړه لږ ګزاره کوئ ګوره زه سختي نه کوم نو خو کله کله انسان دی خامخا ساوه کېږي شاعرانو چې چلی صاحب لکه چې زیر شو دا سوړه نیولی دا یاره خو نو ژمی هم دی او زړیږو خو به خامخا نور نو په اصطلاح د که خو کالونو یو خیر پار صورت راځم شعر ته شاعرانو ورونو ټول ستړي مه شئ تاسو ته او ما سره شعر څه داسې دی وایي چې یو خو شعر مې په څه پسې لیکلی دی زمونږ ګلبشرخان ورور هم یو قصاب ته چې مونږ یې راغوښتي او ستاینلیک یې ورکړه هغه خدمت کړی او بس ما ویله چې نو خلک چې خدمت کوي باید هم ستایل شي چې چلی صاحب یغه خاک و وسړه د دمره وخت کې چا څه نه وي ورته ویلي ستاینلیک خاک خیل بس ما نو هماغه ستاینلیک پکې انځور کړی دی په خپل شعر کې ګلبشرخانه غوږ ورته ونیسه مننه ارشاد وایي چې خدمت دې کړی دی بېشکه ستاینلیک درکوم خدمت دې کړی دی بېشکه ستاینلیک درکوم ټوله ورځ تېره کړي په چکه ستاینلیک او په خپل سینګار او پوزیشن باندې مصرف کوي ډېر په خپل سینګار او پوزیشن باندې مصرف کوي ډېر منځوي هر وخت یې په چکه ستاینلیک او بیا وایي چې په اداره کې د لسپکې خولې نه خلک تنګ دي په اداره کې د لسپکې خولې نه خلک تنګ دي او په ما خو ډېر ګران یو نو ځکه ستاینلیک او بله مطلع یې دا وایي چې د خپل ولس او قوم په غوښو د نمرې واخیستې د خپل ولس او قوم په غوښو د نمرې واخیستې زه هر څه وینم ملکه ستاینلیک وایي چې زه خو دې پېژنم که نور خلک دې نه پېژني زه خو دې پېژنم که نور خلک دې نه پېژني په غلا او شوکه کې چابکه ستاینلیک ته او خدای دومره وظیفه دې وکړه څه دې کړي یو شی نه دی کړي ته او خدای دومره وظیفه دې وکړه څه دې کړي کوي ملګري درنه کرکه ستاینلیک درکوم وروستی مقطع د دوستانو وایي چې چیچلیا ته مې هم په زړه کې بېغمه اوسه چیچلیا ته مې هم په زړه کې بېغمه اوسه ای د سپرلي د ګلو ډکه ستاینلیک وایي چې لکه د ونه ډېره پوڼ متوجه خو یې ډېر متوجه ګلبشرخانه لکه د ونه ډېره پوڼ یې جانانه دا به راته ناسور نیولې دي نه مننه کومه نه لرم داسې الفاظ نه درته لرم چې تو څه نه زه مننه پکې وکړم بیا مننه کومه قدرمنه دله یک زه نه یم ځکه یوه پیره مې داسې شی کړي نه دي ایس یوه پیره خو
اچیچلی صاحب که خیری په شعر کا یادونه وکړه وایي چې ستاینلیک درکم ستاینلیک نه ما جمع سره وخت خو میکتا یو پیرا که خیر وی هیچ داسه ستاینلیک نه دا رو کړه چې دا نه تو څه تشویق وای که خیر وی بیا یې نن سبا خو ستاینلیک چې کو غاز دا ولته چې کمپیوټر ولا تا ورشه چې ولیکه چې د غلری میکتا که خیر تو څه تام ستاینلیک درک نه په ستاینلیک خو خاکی ساده خلک تشویقیږي خو نه راځه ګاټ شته نه ځکه یې خلک تاور کولای کیږي چې په ژوند کې که خیر وي ولس نوم نه وي خوسته باندې نه کما بیا نه یس که خیر وي میګیو داسې شاعر لري یغه صبره سار نه دای زنر سوي په خیر درمی په میټر کې کای ور درمی داسې ای چې نه مخاب کی وینم یغه زینه دای د مشاعره ته زنر سوي تکړه شاعر دای منلای شاعر د خلک په زړه کې ځلاري یې دغه شاعر روم د که خیر وي شړ شمګو والبشر خانه خیر السلام علیکم خیر خدای خدای څنګه خیر ماشاءالله رنگ د خدای والا خیر ما تو سه دا ودی کنه خدای پاک د تو سه نه اورخ میگی چې څه مشکل لري خدای دې خلک او که چېرته شعرونه د ځینې چارواکو ته ور محتاج شي د ځینې ته یا وکیلونو ته او یا د خیر سره ځینې مشرونو ته یا په د ادارو کې نو بس واشه سرمنه دی نو بوسي موږ را یو شعر ده په دې هیله چې خوا کوم شي بس ارشاد وکا یا چې زوم دې کامیاب کړو موږ دې پریښولو د وخت کاندیدا اوس مې پېژندلی کمبخت کاندیدا لږ د شعر سره تېر بر کېږي چې اوس نه غولیږو نه به تاسو په ودو غلط شو نه اوس غولیږو نه به تاسو په ودو غلط شو ته معلوم دي شو پښتو او هم غیرت کاندیدا یا چې اوس دی افغانیو د ډالرو سره لوبې کوه اوچوا ډالر دی اوچوا افغانۍ دی اوچوا ډالر دی یا چې اوس دی افغانیو د ډالرو سره لوبې کوه د ولس په غم کې نه وي ته وي وږی د قدرت کاندیدا یا چې مصرفونه دې وکړل لاس وره دې پوره کړل د ولس نه یا چې مصرفونه دې وکړل لاس وره دې پوره کړل د ولس نه ته به وي لوړ وي خلک به غوړي عدالت کاندیدا یا چې په کومو سترګو درکوي د خوست وګړي رایه ځوانان او یا مشرون په کومو سترګې درکوي د خوست وګړي رایه ځوانان او یا مشرون په تو کې نه وینم د رایو کوم جرأت کاندیدا مو وی چې څومره خدمتګار بو ته خپل ولس ته اوسي د زړه کې مې دا ګیله وه که نه مو وی چې څومره خدمتګار به خپل ولس ته اوسي مو وی چې څومره خدمتګار به خپل ولس ته اوسي مو اخیستی تو د موټرو نه عبرت کاندیدا یا چې څوک چې حقیقت نه سترګې پټوي په نن سبا کې دې مصرۍ ته تاسې متوجه شئ یا چې څوک چې حقیقت نه سترګې پټوي په نن سبا کې ګل زنده ګل بشر خان او چیچلی شړشم ګل داسې خیره کې دواړه سترګې کې چرت کاندیدا ویایی چې ګل مې شکوم لاکې مې برېک شوه ګل مې شکوم لاکې مې برېک شول څه په غم زوړه شول ښکلې ښکلې سراتینه مننه کوم شړشم ګل نه ډېره مننه کوم ځکه داسې په احساسات روغه مو چې دلته میږي شعرونه سره باید نشي د لږ فشار راځي نن سبا خدا مر زیارت ډېره شوي چې چا سره کیسه کې تا چې ورېره ورغه کې فشار یې چې نه دا یا ستر غضب دی شعرونه داسې یو ښه شعر سره دی پټ کړی مو دا 3 کیلومتر کړي که اجازه مننه کوم ویم نه خو بیا مو چې کوی تو څه نه ښه شعرونه شته ویایی چې دا زن نشایون خو عجیبه رنگ پخوي
دا زن نشایون خو عجیبه رنگ پخاوی دم را نشان نوی خو پوزیا رنگ پخاوی مننه پخې کس را در بال وي داسې ګاډ واډ به راون وي پخې کس را در بال وي داسې ګاډ واډ به راون وي بس په غم کا کاړ وي اضافه رنګ پخاوي مننه که ملټ کې داسې سره پړخجان غونده دا ځکه واخې ډېر تېر و لټ کې دا لیکل ړنګ شوي دي مننه خلک چې کله وویني بیخي داسې سره ډاډ شي سوي دا زنه یاس کړه نشا دی دا خپل سره براږېږي خلک چې کله وویني بیخي داسې سره ډاډ شي فخر په نشا کو په بدیا رنګ پخاوي مننه کله چې بخار څه شي په خینه کې شور جوړ کو کله چې بخار څه شي په خینه کې شور جوړ کو پیسې غوړي پلور نه په بابا رنګ پخاوي مننه ایک بل بشرخانه څه آخر از مناشوا ایک بل بشرخانه څه آخر از مناشوا ګډ وډ به غږیږي کسه دا رنګ پخاوي درغه خدای دې مونږ او تاسو از مونږ او تاسو ملک نور د نشته غر ټول کینو امین بس خو دی چې دا غزنه زنه نشایون دي په داند فخر کو چې زنه شاکم وسړه نشاخ د چې وکړه خو هیڅ کار نه شوه مننه کما قدر من لیدون کې اوریدون کې بیا چې زګل بشر خان سره د خپل ټیم د شیرونو توسه تازه رقم یغه پرم پلوی مهربانه خدای سپر قدرمنو دوستانو له خیر سره زما دیګم تیار شو اوس به انډیوالان راشي په یو ځای به ډوډۍ سره وخورو قدرمنو دوستانو څنګه وه خپرونه تاسو ولیدله هم کتله که نه څنګه وه ښه وه ډېره مننه داسې هم تشویقوئ دوستانو مونږ خو په یو نیم ټکي باندې پوه نه شو او تاسو بله مننه ترې واخلئ داسې هم چې تشویقوئ دوستانو ښکلې خپرونې د خوست تلویزیون او د راډیو څخه واورئ ویې ګورئ دوستانو مونږ انډیوالان بیا چې داسې خپرونې ته درته حاضرېږو ښایسته ښکلې خپرونه چمتو کوو تاسو ته وړاندې کوو تر هغه مو په لوی مهربان خدای سپارو دوستانو زه به لاړ شم له خیر سره د خپلو انډیوالانو سره به له خیر سره نوشي جان ښه خپرونه ښې شپې ښې ورځې ولرئ په مخه مو که